د ننګرهار ولایت مرکز جلالاباد ښار کې د تیرې ورځې سخت اورښت او طوفان له امله یو کس شهید شوی او 32 تنه ټپیان شوي دي. د پیښو پر وړاندې چمتووالي رئیس مولوي سیف الله خالد وایي چې ټپیان او شهید حوزوي روغتون ته لیږدول شوي وو چې 28 تنه له درملنې وروسته رخصت شوي خو 4 تنه لا هم تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار سرې میاشتې ادارې له لوري په تیر 14 کال کې اړمنو کورنیو ته 120 میلیونه افغاني نقدي مرستو سربیره په روغتیا پوهنې او کډوالو ته په زیات اندازه خدمات رسولي. مسؤلینو دغه خبرې د سرې میاشتې ټولنې د نړیوالې ورځې چې د مۍ 8مه ده د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. ننګرهار کې د 1.8 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت د 10 سړو خونو چارې پیل شوې. د ننګرهار کرنې ریاست تر چتر لاندې د ایپیاو موسسې له لوري او د اکشن اید موسسې په تخنیکي همکارۍ په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د 1.8 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت د 10 صفري انرژي سړو خونو چارې پیل شوي. ننګرهار کې د نرخونو کنټرول او احتکار کمیسیون مسؤلین وایي د یخ ټولو تولیدونکو فابریکو ته د یوې کوندې بیه 20 افغانۍ او د ښار په ناحیو او ولسوالیو کې یخ پلورونکو ته مختلفې بیې یا نرخنامې ورکړي دي.